بسم الله الرحمن الرحیم. dehydrogenation of cyclohexane aromatic hydrocarbonونو سنتیز استحصال څنګه کولی شو چې aromatic hydrocarbonونه من جوړ کو لکه مثلا بنزین او ټولین او دوی موږ خو کولو د پټرول نه اخیستی شو او عام طور پر د عملی کار زده کړې دپاره هم دا ښه دي. نو موږ یا داسې کوو چې یا الکایل ګروپ بنزین کړی ته اضافه کوو، دا هم یوه لاره ده صحیح ده، یو بل اروماتیک مرکب جوړوتی. یو طریقه موږ سره ډیهایډروجنیشن اف سایکلوهیکزین دی. مثلا سایکلوهیکزین دی او د هغه یا د سایکلوهیکزین مشتقات دي او د هغه سایکلوهیکزان چې ورته موږ یو سایکلوهیکزان دی د هغه مشتقات دي صحیح ده. نو دې کې که ډیهایډروجنیشن ته وکړي د دې نه هایډروجن لرې کړي نو ته کولی شي چې اروماتیک مرکبات چې دی دا ته په لاس راوړي. او چې کوم معاویز لرونکي مثلا موږ سره الکایل ګروپ هم دی، جنرالي الکایل ګروپ هم دی پلس بنزین یا اروماتیک کړی هم ده، اروماتیک کړی هم ده بنزین الکایل ګروپ هم دی او اروماتیک کړی هم ده. دې ته موږ الکانو مخکې موږ ویلو چې دې ته موږ چې یو ایرینز یو نو دې نه موږ ایرینز لاسته راوړی شو. نو یو موږ سره چې دی مثلا سایکلوهیکزان واخله، سایکلوهیکزان نو ډیهایډروجنیشن سایکلوهیکزان کې مثلا موږ سره سایکلوهیکزان دی پلاټینم یا پلاډیم واخله 250 ډګري سینټیګریډ کې صحیح ده فشار لاندې. نو سایکلوهیکزان به بنزین ته واړوي او هایډروجن تولیدېږي نو دې ته موږ هایډروفارمینګ ریاکشن هم یو. همدارنګې موږ سره میتایل سایکلوهیکزان دی، دا میتایل سایکلوهیکزان دی او همدې شرایطو کې دا به ټلوین ته واوړي هایډروجن به تولید شي. همدارنګې سایکلوهیکزان دی او هغه سلفر سره ته یو ځای کړي صحیح ده نو هایډروجن سلفاید ګیس هم تولیدېږي، موږ سره بنزین هم تولید شو. همدارنګه دا میتایل سایکلوهیکزان دی او د هغه ریاکشن سیلینیم سره کومه 350 ډګري سینټیګریډ کې نو هغې نه هم زه کولی شم چې ټلوین چې دی دا زه په لاس راوړم. کله چې موږ اروماتایزیشن کوو الیفاتیک ارومیټیک ته اړو باید کړه کې هر یو کاربن کم از کم یو هایډروجن خو باید ولري. که چېرته کړه کې هر یو کاربن هایډروجن نه لري، مثلا یو کاربن دی 2 هایډروجن په کړه کې په کړه کې یو کاربن داسې دی چې هغه یو هایډروجن هم نه لري نو بیا به شرایط لږ څه کېږي دا بیا سختېږي د اروماتایزیشن دپاره. د هغې مثال مثلا داسې دی چې ما سره 1,1 ډای میتایل سایکلوهیکزان دی، 1,1 ډای میتایل سایکلوهیکزان دی، دلته میتایل ګروپ دی او دلته میتایل ګروپ دی. نو دې کاربن سره یو هایډروجن هم نشته نو اوس که د اروماتایزیشن کې نو شرایط به سخت دي. نو پی ټي او پی ډي دې کې هر یو خوښه چې کوم ته استعمالوي خو تودوخې درجه مخکې چې 250 خوښه وه هغه ورسره 250 نه واخله تر 500 پورې لاړه نو پرابلم او دا بدل شو ټلوین ته. نو که څومره چې ته معاویز لرونکي موږ سره نو یا کاربن هایډروجن نه لري نو شرایط لږ سختېږي.